کابو 2 کاله وړاندې د هلمند د سولې ولسي حرکت د هلمند څخه د هیواد نږدې 10 ولایتونو ته پلي سفر ترسره کړ، خو تازه د سولې او اوربند په تمه موټریز حرکت پیل کړی دی. دغه حرکت غړي تمه لري چې په نوي حرکت سره به د سولې او هر څه ژر اوربند غږ د هیواد تر 14 ولایتو او ان تر ولسوالیو هم ورسوي. دوی د سولې د روانو خبرو چټکتیا او بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیلېدو غوښتنه کوي. سولې ولسي حرکت لومړی د هلمند څخه چې پیل شوی دی، دغه اوسنی موټریز حرکت یا موټریز کاروان به هم د هلمند تر هلمند پورې وي. د هیواد په 14 ولایتو کې او په مختلفو ولسوالیو کې به دا سفر ځي تر څو ولسي ویښونه هم وسي او د دې سره ترڅنګ د سولې د خبرو پیل او په لومړیتوب کې اوربند دغه غږ به وي تر څو هر څه په ښه شکل سره مخ ته ولاړ شي. بلخ په سفرونه شروع کړي وو هلمند نه تر ټول افغانستان کې، اوس هم د موټرو سفرونه شروع کړه هلمند نه تر هلمند پورې. زمونږ دنیا نه دا غوښتنه ده چې موږ اوربند غواړو، د افغانستان ولس اوربند غواړي او فورا اوربند غواړي. موږ جنګ نه ستړي سوي، موږ سوله غواړو. موږ د طالبانو هم دغه په کلکه غوښتنه کوو چې تاسو هم د ولس ته وګورئ، ولس اوربند غواړي، ولس سوله غواړي. د سولې خبرو په پیلېدو سره دغه حرکت د غړو غوښتنه اوربند دی چې په وینا باید لومړیتوب اوربند ته ورکول سي. دغه حرکت غړي وایي تمه لري چې یو ځل بیا به د سولې غږ راپورته او د سولې په مټ به روان تاوتریخوالي ته د پای ټکی یږدي. دوی زیاتوي ولسونه له جګړې سخت ستړي او د روانې جګړې قرباني هم بې ګناه ولسونه ورکوي چې دغه حالت د دوی لپاره د زغم وړ نه دی. ما د هلمند حرکت سولې مردمی یکجا شدیم به خیر تاثیر مملکت افغانستان دیگه اوربند باید اول صورت بگیره. دویم دیگه برادر جان شیرین دیگه که تماما جیانی ها در این باره خدمت خود انجام بده. ټول افغانستان ته د مسلمانانو د افغانستان طالبانو د حکومت د نورو ډلو موږ اوربند غواړو، د اوربند نه بعد سوله غواړو. اول خو ضرور اوربند غواړو ځکه چې ټول د افغانستان خلک ډېر ستړي شوي دي جنګونه او ډېر مړه شول، ډېر شهیدان شول. بیا بې ګناه خلک زه په دغه مشرانو نه چې امریکا دی، افغانستان دی، طالبان دي، دغه مخلوق چې دغه چا پر اړه نه لري، دا ولس چې مړه کېږي دغه مسؤلیت دی په غاړه دی. د سولې ولسي حرکت په داسې حال کې د هیواد ټولو ولایتونو ته د سولې او اوربند پیغام رسوي چې تازه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې درېدلي مذاکرات یو ځل بیا پیل شوي دي.